ته غواړې چې ځان پوه کړې او که ته غواړې چې مناظره وکړې؟ مناظره کوم شابس مناظره کوي. اوس پوه شوم مناظره کوي. آفرین. بیا به تختې نه له مناظرې نه. صحیح ده؟ غوږ شه. نه تختم نه. ته که مې حق درته ثابت کړل بیا به د حق منې را سره؟ ویلې نه چې تی ثابت کړې. راځه اوله پوښتنه دې کوه. تو نه دا پوښتنه کاري یوه پوښتنه کوم. یعنې ته ماته صرف دا وایه که نه چې مو دغه غلط فهمیو کې داسې نه یو داسې یو که نه چې د تاسې کوم حدیثونه لیکلي دي دا حدیثونه رښتیا دي که دا رښتیا وي خو صحیح دی که دا څه درویغ دی بیا تاسې دا کتابونه منوئ. صحیح دی که نه؟ تاسې منوئ. هغو کتابو کې دا لیکلي دي چې رسول الله کله حضرت کتاب نوم وښیه، لمبر د حدیث وښیه، کوم کتاب کې راغلی، په کوم ځای کې راغلی. خو خیر دی هغه به زه ته وښیم. خو دا خو تاسې ټول علماو ته پاته دی که نه چې رسول الله نه رسول الله چې کله حضرت عمر نه کلم دعوت وغوښتلو نو حضرت عمر ورته وویل چې تاسو ته قرآن ډېر دی. یو منټ. چې کله حضرت عمر د رسول الله خبره نه ومنله دې کې ته ماته څه وایې؟ سوال دی وکړه اوس خو به جواب ته غوږ نیسې که نه؟ دا حدیث په بخاري کې ده. بالکل په بخاري کې ده. ګوره تا په یو لفظ نیم د حدیث نه ده ویلی خو ما په ذهن بخاري ته ورسېده. په بخاري کې ده دا حدیث. بخاري کې دا حدیث په بخاري کې ده. کله چې نبي علیه رسول الله حکم یې نه ومنلو دا ماته ویلي نه ومنلو. علي رضی الله عنه دلته چې نبي علیه الصلاة والسلام مریض ول نبی د عمر رضی الله عنه دا خبره ولی عمر رضی الله عنه دا خبره وکړه تا ته د دې معلومات شته؟ او ویلي نه دا خو غواړم که چې رسول الله کوم سوال و هغه نه دی وختلو که نه یعنې هغه څه په کار دی تا ویر کړي وای تا ویلي ورته ولسې رسول الله ته دا کوم قرآن ایتونه خدای نازل کړي دي دا کوم ځای نه راغلي وو خدای رسول الله ته راغلي وو. وایي په بلې خوا ته ما زه په دغه ځای کې غږېږو دي تاسې ګوره په پښتو د الله بندګانو د الله بند اوس تا پوښتنه وکړله په دغه ځای کې بل ځای مه چالو کېږه پسې په دا یو ځای کې به ځو په مخ باندې. بالکل صحیح خبره ده. صحیح دی. دا وویل چې نبي علیه الصلاة والسلام چې کله مریض شول د پنجشنبې په ورځ نبي علیه السلام صحابه راوغوښتل یا صحابه راغلل نو نبي علیه السلام وویل چې ما ته کتابچه او قلم راوړیه یا کتاب او قلم راوړیه چې زه تاسې ته یو څه در ولیکمه یو څه در ولیکم. صحیح. عمر رضی الله عنه منع کړل که نه؟ د تاسې مطلب دا ده منع یې کړل. حکم یې نه ومنلو. ښه اوس عمر رضی الله عنه عالم الغیب و خبر و چې د نبي علیه السلام دا کتاب یې بند کړل که عالم الغیب نه و؟ یعنې عمر خبر و چې نبي علیه السلام څه پکې لیکي په دې خبر و؟ خو دا خبر نه که نه کاري صاحب خو حکم خې نه ومنلو که حکم خبره که یو حکم یې ونه منل. یعنې اوس عمر رضی الله عنه مجرم د نبي علیه السلام حکم یې ونه منل. ویلي مجرم خو دی چې رسول الله خدای رسول دی. په یا باندې چې پوهه سو د الله بنده چې پوهه سو ته غواړې چې ځان پوهه کړې او که ته غواړې چې مناظره وکړې؟ مناظره کوم. شابس مناظره کوي. اوس پوه شوم مناظره کوي. آفرین. بیا به تختې نه له مناظرې نه. صحیح ده؟ غوږ شه. نه تختم نه. ته به ما ته کتاب نه څه اوس یې دلته سکرین یې لګوې. غوږ شه. عمر رضی الله عنه چې انکار وکړل د نبي علیه الصلاة والسلام لیکونکی کوم صحابي و؟ خط د نبي علیه السلام خبرې به چا لیکلې دا څوک و؟ عمر و که بل څوک و؟ څنګه عمر رضی الله عنه چې کله نبي علیه السلام خط منع کړل چې یا رسول الله خط مه لیکه د نبي علیه السلام لیکونکی څوک و؟ خط به د نبي علیه السلام چا لیکل؟ کاتب د نبي علیه السلام څوک و؟ هغه یو صحابي و. څوک و؟ تا ته یې پاته یې چې څوک و؟ څوک و خو ووایه تا ته بې پته یې ته ما له تا نه سوال وکړل څوک و؟ زه خو ما خو تا ته کوېشن یې راوړې که اوس خو ته خو لږ ته یایه که نه چې ته څه یایې تا نه د نبي علیه الصلاة والسلام د خط لیکونکی دا علي رضی الله عنه هغه په دې مجلس کې ناست و. په دې مجلس کې ناست و که نه و ناست؟ کوم کتاب کې لیکلی دي چې ناست اوس؟
او تاسو وایئ چې علي رضی الله عنه په دې باندې تا کتابونه هم ځینې ډک دي، په خپلو کتابونو یې خبر؟ خو نه یو کتاب خو لکه اوس موږ حسن علیوري لګیا دی هغه ثبوت ښیي. ته خو ثبوت ښیه که نه کتاب خو راوړه که نه. دلته اوس حسن علیاري راغلی ده که ته راته راغلی یې؟ زه راغلی یم خو ته خو ما ته ثبوت خو لګوه که نه نخلیسه خو ته هر څه یې غوږ ونیسه، لاړ شه بحار الانوار دې وګوره. بحار الانوار کې څو نمبر صفحه دی؟ صفحه یو ځمه کې در ښیه. سره داسې یو ټکی پسې در سره ځمه، تو خیر حدیث ته غوږ ونیسه. صحیح په دغه مجلس کې همدا تاسې کوم حدیث ویل، په دغه حدیث کې علي رضی الله عنه سته ورسره. په دغه حدیث کې د الله بنده یو ځای ته چې ګوري یو اعتراض کوي، اعتراض په پوره معنا باندې کوه. صحیح ده؟ په دغه ځای کې علي رضی الله عنه موجود ده ورسره. او بلکې دام پسې واوره نبی علیه الصلاة والسلام به اکثریت وخت علي رضی الله عنه د خط به لیکل، یعنی نبی علیه السلام به ورته ویل چې اوس صحابه وو، کاتب الوحی و علي رضی الله هم پکې وو، نور صحابه هم پکې وو، دې به ټولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به څه ورته ویل هغه به لیکل. په دغه مجلس کې اوس علي رضی الله عنه موجود ده. آیا علي رضی الله عنه دا خط ولې ونه لیکل؟ آیا دی په هغه کسانو کې اوس د دې خط مخالفت وکړل او که په هغه کسانو کې اوس د دې خط د لیکنو طرفداري وکړله؟ په کوم طرف کې و علي رضی الله عنه؟ دا څنګه خو هغه زه به دې لږ سم پوهه کړم. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله صحابه راغلل دا دوه ډلې سول. یوه هغه ډله سوه چې وایي خط لیکو، بله هغه ډله سوه چې وایي خط نه لیکو. علي رضی الله عنه اوس په کومه ډله کې و؟ تا ته دا معلوم ده؟ نو علي علیه السلام څه رسول الله څه وایي هغه خامخا هغه باندې په کومه ډله کې وایي د الله بنده د نبي علیه السلام خبره په پښتو پوهېږي؟ په کومه ډله کې و؟ په لیکونکو کې و او که په نه لیکونکو کې و؟ په لیکونکو کې و. داسې لیکونکو کې و چې رسول الله حکم وکړو. په لیکونکو کې و. ولې دا خط ونه لیکل علي رضی الله عنه؟ نو دا بیا کوم ځای نه راغلی دی دی ته والا حدیث؟ ای د الله بنده په خبره پوهېږې که دا د بخاري حدیث ده؟ ته وایې چې په لیکونکو کې و علي. ما عمر منع کړل، سید نبی علیه السلام یې منع کړل. دا علي رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام لیکونکی و، نبی علیه الصلاة والسلام ولې ورته نه ویل؟ او علي ولې د نبی علیه السلام په خبره عمل ونه کړل او پورته نه سول کتابچه او قلم یې ولې رانه وړل نبی علیه الصلاة والسلام ته؟ خدا خو هغه ته خیال کنه چې دا هغه علي ورته راوړی وای، دا خو بیا هغه نه و کنه، دا خو اسلام ته همدغه دوی کوم کرتوت دي هغه خیال. الله اکبر، لا اله الا الله. یعنی علي رضی الله عنه له عمر نه ډارېدل دي تاسې په مذهب کې؟ ډار خبره نه وه. علي مولو، علي د اسلام پاره راغلی مولو، د خدای ولی و. هغه د تاسې خدای د زه ښه پوهېږم چې علي د تاسې خدای دی او د خدای په صفت یې پېژنئ، هغه موږ ته معلومه خبره ده. زه دلته تا نه مې عادي سوال وکړل، اسانه سوال، چې علي رضی الله عنه تا وویل چې په هغه ډله کې و چې په لیکونکو کې و. ولې علي رضی الله عنه قلم او کتابچه رسول الله ته رانه وړل؟ ولې یې ونه لیکل؟ او بیا عمر رضی الله عنه خو په همدغې ورځو سره موجود ول. عمر رضی الله دا خو د خمیس د پنجشنبې ورځ وه. ولې د پنجشنبې په شپه، د جمعې په شپه؟ نبي علیه السلام خو د دوشنبې 15 ورځې درلودلې. نبي علیه الصلاة والسلام ولې په دې 15 ورځو کې علي رضی الله راونه غوښتل چې ای علي راسه زه تا ته یو شی درلیکم؟ ښه یو منټ کاري صاحب، خو دا خو ته معنی کنه چې انکار یې کړی. جواب ګوره، له تاسې سره چې زه الزامي لاړ نه سم، نه قرآن را سره منئ، نه پیغمبر منئ، نه اهل بیت منئ، الزامي در سره ځم. جواب راکړه. الزامي څه خو وای علي رضی الله عنه ته وایې چې علي رضی الله د نبي علیه السلام په خبره کول. او بیا زه دلته بیا یو بل سوالم لرمه چې د تاسې هغه پلرونه او نیکونه یې لا په ورلاکه جواب کړي. د دې جواب یاري ما ته راکړه. علي رضی الله عنه ولې دغه خط ونه لیکل؟ ولې نبي علیه الصلاة والسلام ته قلم او کتابچه رانه وړله؟ ولې نبي علیه الصلاة والسلام ته او حالان کې لیکونکی د نبي علیه السلام خط لیکونکی دا علي رضی الله عنه نو چې ویې نه لیکل؟ معلومه خبره ده چې رسول الله علي رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه په طرف کې او دا واقعه تاسې ته له سره معلومه نه ده. واقعه داسې پېښه چې زه دې پوهه کړم. مناظر صاحب یو داسې مناظر در پکې راولي چې هغه لیک په خبره پوهېږي. داسې مناظر خیر هغه به تا ته راشي، هغه به تا ته کتابو والا راځي، هغه تا ته راځي. په دې حدیث کې غږیږو، دا حدیث چې مو پای ته نه رسولی بلې خوا ته نه ځو. نبي علیه الصلاة والسلام داسې سخت مریض شول
یاري به بېهوشه سول بیا به راپورته سول، یاري به بېهوشه سول بیا به راپورته سول، یاري به بېهوشه سول بیا به راپورته سول. نو په دغه وخت کې نبی علیه السلام له خولې مبارکې الفاظ راووتل چې ما ته یو قلم او کتابچه راوړئ، زه به تاسې ته یو څه در ولیکمه. په دې حدیث کې ګوري راځئ که تاسې لږ له عقل کار واخلئ. اکتب لکم کتابا لن تضلوا. د لن تضلوا معنا څه شی ده؟ په دې معنا پوهیږئ؟ یا اورم. الله اکبر. لن تضلوا د عمر رضی الله په کفر خدا سي پوهیږي چې د کافر ټاپه ضرور باندې ولګوي، او په یو لفظ د رسول الله نه پوهیږي. لن تضلوا معنا څه شی ده؟ معنا وای ISIA معنا ورته وکړه. لن تضلوا څه معنا ده؟ لن تضلوا راوړه کاغذ راوړه. هغوی په سر کې ویل ایتوني راوړئ ماته کتابا یو کتاب. کلم دوات راوړه. خو خبره داسې ده یعنې انکور ښې کړی دی ورته که نه امام علیه السلام خو انکور ورته نه دی کړی. اصلي نوم دې څه شی ده؟ اصلي نوم دې څه شی ده؟ اصلي نوم اصلي نوم دې څه شی ده؟ جابر. په والله کې دی جابر اصلي نوم وي. والا جابر درواغ مو تکیه بنه کی، درواغ بنه وای. یو منټ من هغه کاری صاحب یو بل کوېسچن درنه کوم کاری. ګوري یو بل کوېسچن تاته به حسین وای. حسین درته وایم ښه ده، که علي درته وایم، که حسن درته وایم، کوم یو درته وایم؟ که باقر درته وایم؟ هغه فوقي نامي دي، هغه ډېرې فوقي نامي دي. هغوی خستل اول به وضو کوي. یعنې ته مردار یې، هغه پاکي نامي دي. ته مردار یې، هغه پاکي نامي دي. هغه وضو به کوي اول، بیا به هغه نامي خلي. مردار چوک نه دي خو وضو به کوي. صحیح ده. ښه صحیح ده. تا اوس اودس کړی ده که دغسې مردار را جنوب راغلی یې؟ ISIA ګوره دلته چې نبی علیه الصلاة وسلام عمر رضی الله عنه ته او صحابه ورته ټولو ته وویل چې ما ته یو خط راوړ، کتابچه راوړئ، زه تاسې ته یو خط در ولیکم. لن تضلوا، تاسې به ګمراه نسئ بیا. آیا دغه عمر او علي او صحابه په هدایت وو که ګمراه وو؟ په هدایت وو، خو دې کې انکار یې ویلي وکړلو. علي علیه السلام ورته کلام ویلي نه راوړلو. نو عمر حضرت عمر ورته ویلي انکار ګوره یوه تا وویل چې په هدایت وو، خلاصه سوه خبره. نو چې په هدایت وو، که چیرې خدای مکړه دوی ګمراه کېدل په دې خط باندې، خو نبی علیه الصلاة وسلام به ورته ویلي و چې راوړئ تاسې تر اوسه په هدایت واست، اوس ګمراه کېږئ. نو زه به تاسې ته اکتب لکم کتابا کی تهتدوا، زه به تاسې ته یو کتاب در ولیکمه تر څو تاسې په هدایت پاته سئ. دا خبره به نه ورته کوله چې لن تضلوا، ګمراه به نه سئ. خو ګمراه به نه شي. موږ انکار خبره کوو چې رسول الله غوندې کې هستی ته چوک انکار کولی شي. کابل دې پوهه کړم دې ځای کې. خو دې ځای کې دوه سوالونه نور هم شته. صلح حدیبیه خو درته معلومه ده؟ څنګه؟ صلح حدیبیه پیژنې؟ په اسلام کې صلح حدیبیه ته وایه، تا نه بې وورو. الله اکبر. کاري الله دې حق در نصیب کړي. الله جل وعلا. نه تا نه وورو. ته ځکه راغلی یم که نه تا ته، که نه چې ته م لږ پوهېږه که نه. دومره خو ما ته وایه د الله بنده، د الله بنده دومره خو راته ووایه چې صلح حدیبیه. په صلح حدیبیه کې هغه صلح حدیبیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې له کفارو سره صلح وکړل، بیا دا صلحنامه علي رضی الله عنه لیکله. درته معلومه ده دومره؟ دا خیر دی. دا تو خبره صحیح دی. دی هغه نه ته ماته صحیح نه راکوې دی جواب. خو یو بل کوېسچن دی، نه که ما درې کوېسچن دي. زه دې خبره کې در سره غږېږم، دا ډېره پاته ده چې تر سبا در سره غږېږم لا که ځان رانه خلاص کړې. ته راغللې اوله سر کې دې وویل چې زه غواړم ځان پوهه کړم، بیا دې وروسته راته ویل زه غواړم مناظره در سره وکړم. اوس ته غواړې چې پوهه دې کړم، غواړې مناظره در سره وکړم، چې دا خبره پای ته ورسېږي بیا ځه. تلوار مه کوه. زه له تا سره بل سوال ته بل سوال ته بل سوال ته بل سوال تر سبا درته ناست یم ان شاء الله. په صلح حدیبیه کې په صلح حدیبیه کې د تاسې کتابونو د مو کتابونو ټولو دا صلح حدیبیه راوړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته ورته وویل کرم الله وجهه ته وایي ولیکه محمد رسول الله. کفارو اعتراض وکړل، وای دا د رسول ټکی ورسره مه کوه، موږ د رسول په نامونه پیژنو. نبی علیه الصلاة وسلام علي رضی الله عنه ته ورته ویل وای یا علي دا لرې کړه، دا ګډ کړه دا نوم.
علي رضی الله عنه ویل وای یا رسول الله زه نه ګډوم. آیا په دغه ځای کې علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام مخالفت وکړل که یې ونه کړل؟ څنګه؟ نه نه ولې نه؟ د نبی علیه السلام امر ورته دا و، ګوره د نبی علیه السلام امر ورته دا و چې یا علي دا د رسول الله نوم ترېنه لرې کړه، فقط محمد ابن عبد الله ولیکه. علي رضی الله عنه ورته ویل وایي نه ګډوم، حتی نبی علیه پورته سول جیني نبی علیه السلام بیا ورته ویل وایي راوړه ماته یې راوړه چې زه یې ګډ کړم. بیا نبی علیه السلام خپله ګډ کړل. آیا که چیرې دا خبره ته کوي چې عمر د نبی علیه السلام خبره نه ده منلې، دې ځای ته مې راوستلې. په صلح حدیبیه کې علي رضی الله عنه د رسول الله خبره نه ده منلې. موږ په علي اعتراض نه کوو ځکه د موږ د زړه سر ده، د موږ وجود ده، د موږ د زړه ټوټه ده، هغه موږ خپل دلیل لرو هغه ته. لیکن د تا دپاره علي رضی الله عنه دلته خبره ولې ونه منله د نبي علیه الصلاة والسلام؟ کاري صاحب زه ته وایم که نه چې دا ته علي علیه السلام دغو څخه باوسه سموي؟ هسې یو کې څو دوه طریقشچن دي. علي رضی الله عنه د موږ د اسلام څلورم خلیفه د مسلمانانو د اهل بیتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوړ مقام لري. څلورم خلیفه دی، دا څه کوم خلیفه جوړ شوی دی دې مو ته رسول الله نه اعلان وښیه. دا څه تاسې کوم خلیفه نه دې مو ته دا جواب یاري ما ته راکړه، د دې جواب راکړه لطفا. ګوره دا زه جواب نه ته جواب مو ته راکړه، ته عالم یې که نه، ته خو پټګۍ والي دی ناست مو ته کوېشن جواب راکړه. سوال تا کړی و زه جواب درکوم، غوږ ونیسه. خو جواب راکړه که نه که نه. لا اله الا الله لا اله دغو خبره ته مو کوي صحیح دی. ته دغو په مخکې مې اتفاق در سره ونه کړل چې یوه خبره اوس بیا خلفاو ته لاړلې، د اسلام څلورو خلیفګانو ته لاړې. ما ځم در سره غوتم زنبلتم خلفاو نه خبر که که نه، دا خلک خلفاو نه خبر که امام علی علیه السلام په مکې کې رسول الله. اول سوال کله جواب سوی؟ اول اعتراض یې وکړ چې عمر رضی الله عنه انکار کړی ده. تاسې څه خبر رسول الله جنازې کې نه و، رسول الله جنازې کې نه و، څنګه څه خبر دي چې رسول الله تدفین کې نه و؟ دا ورته ویلي خلکو ته نه اوس بیا بل چیرې لاړلې، اوس بیا بل چیرې لاړلې. ثبوت یې که ورته که نه، نو کتابونه یې ورته ثبوت که که نه. او جاهله او په څلورو روانه، زه څلورو نه یم روانه، الحمدلله مو خاک نه روان یو. امام علی علیه السلام ولایت یې لوندې کړی دی. غوږ ونیسه. ترالې اعتراض یې وکړل په عمر رضی الله عنه چې ولې ختم. اوس ولې جواب ته غوږ نه نیسي؟ جواب ته ولې غوږ نه نیسي؟ خلفاو ته لاړلې، د اسلام خلیفګانو ته، جنازې د رسول الله ته لاړلې. تدفین کې نه و، تدفین کې نه و ویلي. اوس بیا تدفین ته پسې لاړلې. غوږ ونیسه، غوږ نقل مه کوه دلته، درواغ مه وایاسته، درواغ مه وایاسته. هغه ځای ته هم درته راځم، پرون مې دیم په یو باندې منډې کړي دي، نن به که خدای کوي په تا منډې پسې کوم. لږ غوږ ونیسه، غوږ نیسه. صحیح ده، موږ وخت درکوو. یو اهل سنت ته مو ولا که دومره وخت ورکړي لکه زه چې تاسو ته درکوم. یو اهل سنت ته مو ولا که دومره وخت ورکړي لکه زه چې تاسو درکوم. زه بیا هم ګزاره در سره کوم. زه ته د مایک بند کړه، زه دلته صلح حدیبیه د تاسو له کتابونو راواخلم. صحیح ده؟ صلح حدیبیه کتاب لګوي، کتاب مخه مسکرین ته لګوي، کتاب ورته لګي مخامخ. صبر وکړه، خپل مایک دې بند کړه. صحیح ده وروره؟ دا وګوره مسلمانانو راسي ارمان سي دلته د ما دغه وضعیت لیک برابر وای سره. ګوره مستدرک وسائل الشیعه د تاسو کتاب دلته ویني، وسائل الشیعه درته معلومیږي دومره نوم بس وسائل الشیعه د تاسو کتاب ده. صحیح ده؟ جلد څوم د مولانا عبدالحق صاحب؟ 8 نمبر جلد او صفحه نمبر 414. الحديث التالي علي ابن إبراهيم في تفسير عن أبيه دا قوري رواية دا صلح حديبية دلت ورتوقورة صلح حديبية أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كتب كتاب الصلح باسمك اللهم هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله والملأ من قريش. فقال سهيل بن عمرو لو علمنا أنك رسول الله ما حربناك. کوای موږ په دې تا د رسول خبره منلای چې ته رسول دی الله ما حربناک، موږ بل تا سره جنگ نه کول. بیا وروسته دا خبره داسې راځي، ګوره څه ورته وایي، یا محمد فقال رسول الله انا رسول الله
وان لم تقروا كتاس دا اقرار نكوي زه رسول الله يم خو زه رسول الله يم بلا شك وشبهه ثم قال ورستي ويل امحو يا علي قد كړه دا د ما رسول نوم قد کړه واكتب محمد ابن عبد الله او محمد ابن عبد الله ولك فقال امير المؤمنين ما امحو اسمك زدا نوم نګړوما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو د پاره الزامي سوال ده ولې د نبی علیه السلام نه فرمانی وکړه علي رضی الله عنه څنګه دا کوم کتاب کې دی دا کوم کتاب دی لکه صحیح نامه وخه وسائل الشيعة وسائل الشيعة څو حدیث دی اتم نمبر څلور سوه شپږ دیرشم لمبر حدیث ده جلد نمبر اتم نقاري سجل 436 لمبر 36 جي ودلته د ما سوال ده ته په سیګر در سره لیکي ګوره د ما سوال ده کچیر يوم صب كثير عمر رضي الله عنه خبر تاسر اخلي سيدي النبي عليه السلام خبره وانا منله نو دلته دي علي رضي الله عنه خبر سيدي النبي عليه السلام وانا منله څه مطلب ده تاسو جواب راکړئ مخ الحمد لله نه په علي باندې دا الزام لګو سيدي النبي عليه السلام خبره وانا منله نه په عمر باندې دا الزام لګ ټول صحابه دي موږ د زړه سرونه دي اهل بیت ټول دي موږ د زړه سرونه دي د دې جواب وسرا کړه ولی علي رضی الله عنه د نبی عليه السلام خبره وانا منله بیا بل ځای بل سوالم در باندې کوم دا بل بم زر در نه وکړم په غزوه تبوک نبی عليه الصلاه والسلام د تاسو ټولو کتابونو دا راوړی په مدینه کې خلیفہ جانشینین علي رضی الله عنه پرې خودل نبی عليه السلام ورته ویل په مدینه کې کېنه د موږ د کورونو د ماشومان وساتنه کوه منافقین څه خبري ورته وکړلې نو ډایرکټ په نبی عليه السلام په سبیر ته ورغلل نبی عليه السلام ورته ویل راغلی ما خو ته امر کړی چې مدینه کې پاتې سه وای رسول الله ماته منافقین وداسې خبري کولې بیا نو نبی عليه السلام ورته ویل وای انت بمنزله هارون د موسی هغه روایت تاسو ډیره پیش کوی په هغه ځای کې علي رضی الله عنه د نبی عليه السلام خبره نه ده منلې په صلح حدیبیه کې نبی عليه السلام د نبی عليه السلام خبر علي نه ده منلې ولې د دې جواب تاسو ماته راکړئ خاصه جواب دا درکوم صحیح دی چې ته مولا علی علیه السلام یو منټ کاری ته مولا علی علیه السلام نه چې دو یعنی خبر نه یعنی دی هغه کړی دی کنه لکم کیسه ته کوي یعنی سیدی خبر نه دی منلی صحیح دی کا ګور د تا کتابونو لیکلي دي د تا کتابونو لیکلي دي مو کتابونو لیکلي مو په علي دا الزام نه لګو چې د نبی عليه السلام خبره نه ده منلي دا د مو خپل اهل سنت والجماعت موقف ده تاسو چې په عمر اعتراض یو ګور ته زه د تا پوهه کړم الله دې تا پوهه کړي ته په عمر اعتراض کوي ته په عمر اعتراض کوي چې عمر دا خبره نه ده منلي عالم دلته خبره نه ده منلي کچيري عمر مجرم یا عالم مجرم ده العياذ بالله کچيري عمر گمراه سوی وي عالم گمراه سوی ده العياذ بالله کچيري عالم مجرم نه وي عمر مجرم نه ده کچيري عالم ګناهګار نه وي عمر ګناهګار نه ده دې خبره به زه ته خیر دو به زه سرچ کوم دا اوس کتابونه واکسم دا ایدی ثبوت بیا ایدی هر چی بزته توخه بوګل کې یو مینه کتاب مخیته می پروت په الله قسم کړي اهل سنت کتابي وسائل الشيعه وسائل الشيعه هغه به زه سرچ کوم کاری خو یو بل کوېشن دی کنه دا زه سرچ کوم صحیح دی بعد دو تو متوله دا به زه سرچ کوم دی پښتنه به زوا کوم